خدای دې بیخ او بنیاد وباسي. یو خو په دې کلي کې ګیس نشته، خشاک به شین راشوګو او اوچو به زرکې جی څه کې خشاک سمې او بس او کم لالاوم دا کارونه دي. خدای دا مې جي خپل څه شو؟ کور نصیب وکړي نو. دا جي څه شو دا جي دا جي خو نشته لا. یوازې وکړو ولې دا جي رالي ورځو ښه درلو دا به مې الله د سرخو که راځه چې دا مالګه دې راغله. سجده افتابه راځي کله دا جي رالې څنګه یې ډېر خوشحاله یم. دا یو کار وکړه راځي هم مې له مالګه دم کړه ده هلته یو پیرو دا وخوره که انشاءالله چې اواز دې برابر شي که خیر ښه چې سور مرچکي سره یې سمه نه شوه نو مشکل یا الله خیر اثر کوي اثر کوي ښکاره شو. خبره اورئ اواز به ټیک شي خیر سره مبارک شي. داسې مالګه ده ښه اے بچو خبرې بولي یو خبره ته کوم اے لورې کار داسې دی که نه چې ما خو خبره وکړه چا د لور مې د څه خبره دا جګوله وایم داسې ښکلی هلک دی که نه تا ته څه پته ده ماشاءالله د هغه غبرې تسبیح په لاس کې څه پېښ شوې ډېر ښکلی هلک دی او دیندار هم دی مونځ اودس هم کوي او تسبیح په لاس کې دي وایم د دونه ښکلی هلک خو ما په دې ټول کلي کې ودرېد ویمه دا جګوله مونږ خو پښتانه یو زما خو یو پیره خبره پخه شوې ده. خبره دا چې بله خبره د پښتون لورې ما ته ویلي دي که نه څه به لور سره به تورباز یې نوم دې تورباز ته بیا ورکوم دا جي دا خلک به څه وایي نو چې تاسو ته هغه ویله ورکوله نو خلکو سره وي او چې زه یې ورکوم نو خلک به څه ویم زما نه دی خوښه نه دی خوښ زما ویمه دا جګوله څه زما همزولې خو نه چې تا له زما رشته ورکوله. بیا پاسئ پاسئ دا زما خوښه دا جي دا خو مونږ مردکي له ورکړې ده نه هغوی ته به مونږ څه وایو اوسه واه واه وی به زه پیشه او مردکې پیشه پېښ مې که نه مردکي له به هغه کار وګورم که نه چې یاد به یې سات ویم نه مې دی خوښ مردکې ویم زه بس وبقله لور کوم برېتاله بس ټیک ته زه بس ټیک ده بس صحیح ده صحیح ده ځئ پاسئ ځئ چای پخه کوئ ځئ ویم زه نه یم او تاسو زما لور ورکوئ مردکې څه اوس مې خولې نه څه وباسې هغه بدماشه هغه شرابي او دغه دی جوانګر هم دی دی ورکومله دی ورکومله ځه زرکي ورته خبره واوره څنګه چل دي بیا چېرته روانې زه زما پلار له چای وړم. واوه دا پکې لا نوې ټپه دا مخته ولې پټ کړو بس اوس زما تا سره هر رشته هر تعلق هر څه ختم شو. اوس د تا سره نور تعلق نه ساتل غواړم. و دا څه وې دا څه وې د خدای ظالمې زما خو تا سره مینه ده تا سره زما هم تا سره مینه وه خو مونږ پښتانه یو او زموږ مور پلار چې مونږ له څه سوچ وکړي زموږ پیلنی هم وي او اخرنی هم وي. و د خدای ظالمې نو زما د مینې تا دومره غټ امتحان واخیستو چې زما مینه دې په خپلې پښتو باندې قربان کړه. زما پلار زما لاس ستا ماما تورباس په لاس کې کېښودو. تورباس سره خو زما زړه دشمني ده او زه به ستا پیار سره میلاوېږم. دا ما چې دا دومره خرچه وکړه دا دومره په مینه مې کویدن وکړه د هغې اوس تا جرت شو. بس دا د پښتو معاشره ده نن نه پس ما پسې اواز ونه کړي. اواز خو به پسې کومه څه کړي ځکه چې زما مینه او زه خپله مینه په یو قانون هم چا ته نه پرېږدمه. مینه هغه نه یو ځای کېږي مینه د دوو زړونو یو ځای کېږي او اوس زړه زما د پلار په لاس کې دی زما په خپل لاس کې نه چې زه تا سره د زړه نه مینه وکړم. مینه خو به ما سره خامخا کې دا زما د مینې دا هره خبره حق ته او په سر سترګو ده خو بس زه اخره خبره همدا کوم چې زمونږ ډېرو پښتنو جینکو خپلو د مینې قرباني ورکړې ده او بس څه چې زما پلار ماله سوچ وکړو ابه ماله ښه سوچ کوي بد به نه کوي. که بد سوچ کوي او که ښه سوچ کوي زر کې د زما هغه مور پلار راشي که نه نو بیا به یې پته لګي. دا ته داسې نر ځوان راغلی چې زما چنغلې ته دلته تاویږي را تاویږي. وارې ماماجي دا څه چنغله هغه ټوپک او هغه ټوپک شریف شي ها
مړ شو هغه توره باز خان ها. اوس زه به نوره د شرافت زندګي تېروم هغه هم د چا دپاره پاسه مړه د چا دپاره د چا دپاره د چا دپاره ها. تا ته ښه پته لګي ها. مردکیه زما ستا همیشه لانجه راغلې ده خو اوس ته دا یو خبره کوم ها. چې دا نه ده دا زما چنغله ده او ته زما رقیبو او مشران چې څه فیصله کوي هغه د کاڼي کرښی ماماجي یو خبره مې یاد ساته اوس په مې دره دلته شل ډډه به مې بیستوي خو خبره د پښتو ده پوه شو که نه خانده راپورې ما دا اوس وګورې ګډوم چې چل شروع کړل نو ولې چوچل مې نه شروع کوي چې ما ټوپک لر کو ها. نو ته دته اوس وګوره دیم اوس ما ته ګډېږي را ګډېږي واخه تا خو بدماشي پرېښوده ماماجي خو د نن نه پس مردکي به بدماشي مردکي به بدماشي دا خو به وخت سره پته لګي چې توره باز خان میدان ګټي او کوته به ګټي زمره زما مینه په حقه ده چا په زور باندې ښځې نورې خپلې کړې ښه دا پاکستان دی دیکھ وګوره دلته کې نه دی دلته کې چې ښه کار کوي هغه غلطي ښه او چې خراب کوي هغه ښي نو بس تا خبره صحیح ده تا شه بدماشي پرېښوده او زه بدماشي چالو کړم زه به مولټه شم ته بدماشي ځه څه به چتي او څه به د هغه خورواوي ډایرکټ ګیر بدلوه زما نوم به ډکېرې زه چې په یو ځای پروت یم هغه ځای دلې وړې کړم بلال په ستا په تا باندې توره باز خان تندر راپروتې دی او ستا څه درې ورې دي او ځه تا سره زما زور حساب کتاب پاتې دی ګورم به درته ځه مړه ځه اوس دته ګوره اوس د توره باز خان مخکې کار ګوره چې توره باز خان څه کوي خرو ته ګوره او په سارا شپو ته ګوره اکسیډنټ والو بل تا والو ما ګډ وډ دی سلام علیکم سلام علیکم مړه خفه نه شې یاره زه ډېر په ټینشن کې یم کنه مړه یو خو مې اکسیډنټ کړو تباہ او برباد یو تا داسې ګډ وډ دی کړو یاره دا خیر دی دا خیر دی یاره وایم داسې کا دي لوبه خو بل شان شوه یاره هغه څنګه یا هغه څنګه زرکه نه وه هغې خو پلار یې کراچۍ نه راغی توره باز خان ډېر ورکړه او تا سمونه کړل نو زه پسې دا کور ته ورځم که نه او ته څنګه خیر دی ټیک ټاکي اکویدن مټې دې خوړې وه بچي اوس پرانه تختې نه ښه ما سره به ودرېږې تا سره موږ اوږه په اوږه ولاړ یو نه بس زه یوازې وله ډېر تا سره مردکې موږ اوږه په اوږه ولاړ یو هم مه کوه سلام علیکم تھینک یو الله دې مل ښه لکه ګډ خدای چې دا رشته د هغې له ورکړه ورګه څوک دی دلکه څوک یې ها راځه وعلیکم سلام دا وعلیکم السلام دیم نورې دا راته ووایه که نه چې د زرکې پلار تاسو یې نه تاسو زه کدو کار یم خو د زرکې پلار یم که نه د زرکې پلار یې وایم دا راته ووایه که نه کاکا چې اخر ما که د څه کمې دي چې تا دا لور بل له ورکړه وایم تا کې د خوروا کمې دي وایم نه در کوم تا ده نه راکې نه نو ته ځان ته څه دا وګوره دا څه مردکي سنباړه دا خو زما سټایل دی مشره دوی که څه کار دې کړی دی د پښتو معاشره ده دا خبره وله دا پښتونه ته ته ځان ته څه کانې پښتونه وایم خدای را زما چې کوم دی خوښي زه به درته ورکوم ته څوک شې چې ما تپوس کوې چې سنباړه کار کوه سنباړه کار نه کوه دا پښتون یم زه پښتون یم پښتانه چې وپېره ښځو کړي بیا په مرګ هم نه پرېږدي وایم خبر پښتو خبرې به کوه تورزنه وایم خبرې به وره وایم نه در کوم نه راکې ولې به نه راکې وایم نه در کوم ځه چې څه کولی شي وکړه ځه وایم دا چې کار دی که نه کاکا چاسې به ګوره ځان له به هم کار وګورم او تاسو له به هم کار وګورم ځه باڼه ځه ګورم به درسره مه وغئ سم شه وایم سم یم داسې کار دی که نه کاکا چې زه یو یم او تاسو راباندې درې یې خو یو خبره مې یاد ساتئ چې تاسې به راځم وم خوالم چې تاسو به یاد وساتئ زمانه انګر کې به ځوړن کبه انګره زاد شرموزه به دا څوک وایم نه در کوم وایم ټول خاندان نه پسې راوله نه زه کوم خیر ټوخی مې بې ځایه شو خیر ټوخی مې بې ځایه شو